علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو دا په سکرین چې دا کم پټو ښکاري د نوم دی شاهنواز داني او د پاکستان کرکټ ټیم پلیر خو خیر نه دی بار د پاکستان نه ګیم کوي لګیا د فرست کلاس میچونه هم کړي دي T20 اوس په PSL کې چې کوم سلیکټ شوی دی کله نه چې دا غریب په سکرین باندې راغلی ډېر خلک د شکل نه چې کوم دی مذاق وړوي ویډیو کمپلیټ وګورئ تر اخره پورې دی لکه حقیقت ته وایم چې دا څوک دی کوم ځای سره تعلق ساتي او څنګه هلک دی څنګه وخت تېر کړی دی ویډیو اخره پورې وګورئ. د نوم دی شاهنواز داني د کراچۍ د سیند علاقې نه چې کوم دی تعلق ساتي نهایت ډېر یو غریب خاندان نه دی چې کوم دی ډېر زیات غریب دی چې کله فرست ټایم ټرایل د سلیکشن دپاره نو د چې کوم دی ملګري نه بوټان اخیستي نو خپل بوټان هم ورسره نه چې کوم دی ټرایل دپاره چې کوم دی نو بوټان یې چې کوم دی پردي اخیستي بل بیا کله چې په ټرایل کې سلیکټ شو په هغې کې دی د ډېر ښه پرفارمنس وکړو د هغې نه پس دی PSL کې سلیکټ شو د پېښور زلمي خلاف چې کله میچ وړومبینې 3 اووره چې کوم دی ډېر ښه اورونه کړي بیا کله چې میچ د پېښور زلمي ملتان سلطان میچ و نو دی د ملتان سلطان ټیم کې چې کوم دی ګیم کوي میچ اله د پېښور سیټ وخت چې کله سهیل تنویر کوم دی اور خراب وکړو نو پرفارمنس هغه خراب وکړو ټرولینګ چې کوم دی په دې غریب باندې شروع شو په دې شاهنواز چې کوم دی یا ملتان سلطان وبیلو یا وګټو یا پېښور زلمي وګټو وبیلو بهرحال هغه کوم پرفارمنس چې و هغه پکې نورو خلکو چې کوم دی غلط وکړو یاره په سوشل میډیا باندې ټرولینګ چې کوم دی ټول په شاهنواز باندې شروع شو یاره ډېر خلک د شکل و صورت نه چې کوم دی مذاق وړوي چې یاره دا اصل وغیره غیره مختلف قسمه کمنټسونه پسې موږ وګورو نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره کله هم یو انسان غریب یو د هغې نه بیا خو تاسو ته پته ده چې یاره کس به د هغه مذاق وړوي او خاص کر په دغه باندې نو دا خو یو قسمه لوبه ده یاره کله به یو ټیم ګټي کله بل ټیم ګټي دا خو نه ده چې یاره دواړه ټیمان به خامخا دا لوبه ګټي ځکه چې همیشه یو مقابله کېږي نو هغه یو طرفه ګټلی کېږي کله کله داسې وشي چې راشي وغیره نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره د چا د مخ خندا چې کوم دی مه وړوئ ځکه چې انشاءالله زموږ امید دی او ډېرو ملګرو ته د حوصله افزایي دپاره چې کوم دی کمنټسونه دا هم کړي چې یاره انشاءالله په راروان وخت کې به ته د دې پاکستان د ټیم چې کوم دی فیوچر یو سټار به نو بالکل دا ممکنه ده چې یاره دی څنګه به دې PSL کې سلیکټ شو داسې وغیره نور ټرافیانې وغیره دی کې چې کوم دی کړي دی لوبه وکړه نو انشاءالله دا خو خیر اولنی ځل یا دویم کې چې کوم دی انسان دی لوبه کله یو طرف ته بیللی کېږي یو طرف ته ګټلی کېږي نو بهرحال خلک اوس د مخ نه چې کوم دی ډېر زیات مذاق وړوي چې یاره دا لا څه دی دا نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره تېر شوی زندګي چې کوم دی ډېر ملګري وي چې یاره د ډېر زیات په غربت کې وخت تېر کړی دی چې یاره د سلیکشن دپاره کوم هغه د سلیکشن لتو نو بوټان چې کوم دی د خپل ملګري نه راغوستی نو چې یاره څومره په غربت کې به یې وخت تېر کړی نو بهرحال ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره یو خاص کر څوک د مخ نه چې کوم دی نفرت کوي یا په هغې پورې مذاق وړوي نو یاره ټولو ملګرو ته خواست دی چې که دا نور بدن فرشتو جوړ کړی دا مخ چې کوم دی د الله پاک جوړ کړی دی او تاسو ته زه یم چې یاره یو کس په خپله خوښه باندې کله یو څیز واخلي هسې مثال در کوم او په هغې کې تر رد داسې پیدا کړي نو یاره واقعي چې زړه خفه کېږي نو که دی به جړا شوی دی ډېر زیات خفه دی نو د دغې وجې نه چې یاره د خلکو پورې خنداګانې دا شروع کړي ویډیو سره شیر کړئ ملګرو او چېرته هم د چا د غریبۍ یا د چا د مخ یا د چا د شکل چې کوم دی د دې خندا مه وړوئ مه چاته داسې غلط کمنټسونه دا کوئ ټولو ملګرو ته زموږ دا خواست دی ځکه چې یاره سبا ورځې الله پاک ستا اولاد هم داسې پیدا کولی شي چې یاره په هغې پورې به بیا خلک خاندي نو ټولو ملګرو ته خواست دی کومو ملګرو چې هم د خلاف یا صدق کړي نو هغه له پکار دی چې یاره په مخ پورې خندا نه ده پکار او بلکې توبه دې وباسي چې یاره الله پاک زما نه یا زما رور یا زما اولاد را روان وخت کې چې یاره الله پاک داسې پیدا نه کړي چې یاره او د شکل کې هېڅ هم نشته د هر بدن سره الله پاک خپل یو مخ داسې جوړ ورستی چې یاره هغه ډېر مزیدار ښکاري دا مخ سره ویډیو کوم خوښي ملګرو ویډیو سره لایک کړئ ویډیو شیر کړئ مخکې ډېره شیر کړئ چې یاره ټولو ملګرو ته دا ویډیو ورورسي.